بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، د دې روژې مبارکې په میاشته کې به کوم اعمال موږ ډېر کوو چې هغه موږ ته په آخرت کې ډېره ګټه ورسوي. 15 اعمال د حدیث په رڼا کې زه تاسې ته درښیم، که چیرې په دې موږ تاسې عمل وکړو انشاءالله تعالی آخرت به زموږ تاسې د روښانه وي او دنیا به هم وي. په هغه کې د ټولو څه د مخه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له واعتقه من النار، چې هر هغه څوک چې کم پر خپل مملوک باندې بوج سپک کړي په دغه روژې مبارکه میاشته کې پر خپلو ماتحتو باندې دی ډېر بار نه اچوي، ډیر کارونه په هغه باندې نه کوي، ډیر سختي په هغه باندې نه کوي، نو الله جل جلاله به غفر الله له، الله به دغه بخشش وکړي، واعتقه من النار، او د قیامت په ورځ به هغه د اور څخه خلاص کړي، د جهنم څخه به خلاص کړي. نو محترمینو، چې کم څوک دکانونه لري یا فیکټریانې لري یا کارخانې لري، هغه دې په د روژې مبارکې په میاشته کې په د خپلو مزدورانو باندې دومره کار نه کوي چې هغه روژه و هغه ته ستړونکې سي، یعنی د باندې دا روژه بوج سي او د باندې وغمیږي. او دغه رنګه په کورونه کې چې و دې ته اکثره زموږ ستاسې د خلکو پام نه وي، ځکه دی خو سهار و کولر ته بیت سوی دی، ماپښین مازدیګر راکښېني، په دې ګزه پوه نه دی چې روژه څومره ستړونکې ده او څومره سړی ستړی کوي. نو هغه د کور زنانې چې د روژه ماتو د پیشلمي ډوډۍ پخوي، دا زموږ ستاسې د پښتنو د سیمې غټ غټ کورونه چې په کور کې داسې وي چې 40 ډوډۍ 50 ډوډۍ 15 ډوډۍ پخوي، نو چې هغه ماپښین و ورته کښېني هغه ډوډۍ پخوي د روژه ماته پرې یا د مازدیګره پرې، نو څومره سخت حال به وي په دا ګرمي کې چې هغه زنانه و ډوډۍ ته ناسته وي او دغه اور ته د ډوډۍ پخوي. نو که د چا په وس او طاقت کې وي د بازار څخه چې د تناره ډوډۍ دغه کور ته راوړي، د دغه زنانو څخه چې دغه بار سپک کړي، او که چیرې ټولې ډوډۍ نسي راوړلی دومره څه خو دې راوړي چې څه بوج پر هغه باندې سپک وي. او 4 نور اعمال فاستکثروا فیه من 4 خصال، 4 به نور هم داسې اعمال وي چې هغه به ډېر کو. خصلتین ترضون بهما ربکم، 2 عمله داسې دي چې په هغه باندې د رب راضي کېدل دي، د الله د رضا دپاره دي، یعنې ستا د رب د رضا دپاره دي. وخصلتین لا غناء بكم عنهما، او 2 عمله داسې دي چې د هغه بغیر ستاسې چاره نسته. د نبي علیه الصلاة والسلام فرمان فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم، هغه 2 عمله چې د رب راضي کېدل دي په هغه باندې د رب رضا ده په هغه کې، فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرونه، چې د کلمې طیبې ذکر ډېر کول، هغه ډېره ویل، او د الله څخه بخښنه ډېره غوښتل، استغفار ډېر ویل، یعنی دغه 2 عمله به ډېر کوي چې په دې باندې د رب رضا ده. دا کلمه طیبې ذکر ډېر کول، لا اله الا الله محمد رسول الله. اکثره کسان د لا اله الا الله وای، محمد رسول الله نه ورسره وای. نو زموږ کتابونه دا لیکلي دي چې دواړه وای چې د دواړو ثواب درته میلاو سي، ځکه دا دواړه په قرآن شریف کې راغلي دي. لا اله الا الله هم راغلی، محمد رسول الله، دا دواړه د قرآن شریف ثابت دي او د قرآن شریف آیاتونه دي دا دواړه. نو پکار دا ده چې دواړه وایه، نیمه مه وایه، نو مکمله ثواب به درته میلاو سي. او استغفار ډېر ویل، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او 2 هغه عمله واما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما، او 2 هغه عملونه چې د هغه بغیر ستا چاره نسته، یعنی د هغه څخه مستغني کېدلی نسې، بې نازه کېدلی نسې، هغه څه دي؟ فتسألون الله الجنة، د الله څخه د جنت سوال کول، د الله څخه جنت غوښتل، وتعوذون به من النار، او د الله څخه د دوزخه پناه غوښتل. یعنی دغه عملونه به دغه روژې مبارکه کې ډېر کوو چې دنیا و آخرت مې په ښایسته وي. اول خو دا پر خپلو ماتحتو باندې، په خپلو کورنیانو باندې، په خپلو مزدورانو باندې بوج او بار باندې سپک کړو چې الله زموږ بخشش وکړي او د جهنم د اوره څخه خلاص کړي. او 4 نور عمله چې 2 د الله د رضا په خاطر چې الله په خوشحالېږي، الله په راضي کېږي، کلمه طیبه ډېره ویل، او 2 استغفار ډېر ویل.
او دوه عملونه چې د هغه بغیر زموږ چاره نسته، د جنت د الله څخه غوښتل او د دوزخه پناه غوښتل. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.